به هم وګورو. دا وایي هغه څوک دی نو نه پوهېږم د ډرون په حساب دی چې څه رقم یې افغانان وژلي دي دا وروي. ما ګرده معصوم خلک وژلي او زه یو ناځوانه وژونکی یم. زه د حکومت یو قاتل وم او ما بې ګناه خلک وژل او د بې ګناه خلکو ښکار مې کاوه. برانډن براینټ 6 کاله د امریکا په هوایي ځواک کې تېر کړي او بې پیلوټ الوتکه یې د جګړې له ساحې څخه په زرګونو کیلومتره لرې چلول. زه 200 یم نفر وم چې د جی اس او سی عملیاتو سره د څارونکي په توګه یو ځای شوم. د څارونکي دنده دا ده چې د پیلوټ معلومات او د ټولې عملې حال واخلي، کمره کنټرولوي او دا یقیني کوي چې هر څه په ښه، سمه او رڼه توګه لیدل کیږي. او کله چې به پر دښمن د حملې وخت سو، ما به پر هدف لیزر په نښه کوي او ما به توغندۍ د موخې پر لور رهبري کوله. دغه زما وظیفه وه چې 6 کاله مې ترسره کړه او بیا د یو تکړه بریدمن په توګه د وظیفې څخه خلاص وم. برانډن 19 کلن و کله چې یې خپله لومړنۍ وژونکې حمله ترسره کړه. د په عراق او افغانستان کې د خپل کار پر مهال ګڼ شمېر خلک وژلي دي. کله چې یو عادي عسکر جګړې ته داخلېږي نو همدا تمه لري. دوی به په دغه ډول روزل کیږي او دوی در مخله درته وایي چې تاسو به هر څوک وژنئ، تاسو باید دغه خلکو ته ښه وګورئ، ولو که دوی عادي خلک وي، د کور ودانې یا خپلې مېرمنې سره بانډار کوي او یا د کوچنیانو سره لوبې کوي. خاص لکه د عادي خلک. کله چې ما په هغه ورځ کار پیلوي نو دوی ما ته ویل چې زه باید دغه سړی ووژنم. دوی خپله راته وویل. بیا ما هڅه وکړه چې د دغه روان جریان مخه ونیسم او غوښتنه مې ځینې وکړه او ما باید دغسې کړي وای، خو ما باید یا دغه کار کړی وای او یا به بندیخانې ته تلم. یعنې په هر ډول زه بندي کېدلم. په دغه ډول 14 کاله راباندې تېر شول او دا ډېر کرکجن کلونه وو. ما تل په انصاف باور درلودی، په صداقت مې باور ورباندې درلود. ما په جنګي قانون باور درلود، ځکه مې هڅه وکړه چې په پوځ کې پاتې سم او هڅه مې وکړه چې یو ښه دنده پیدا کړم. خو پوځ په قصدي ډول زه ناهیلی کړم ځکه چې زما د دوی څخه ښه نه راتله. بیا نو زه د هر څه څخه لاس په سر شوم ځکه چې ما په روغتون کې هغه خلک ولیدل. زه ورغلم او خپله مې ولیدل. دوی ما ته هېڅ ونه ویل. دغسې امریکایان موږ ته راغلي وو خاص وژنې ته، بل هدف نه وه، فقط وی وژنه. نو په دغو کې بیا د موږ تالیڅټې به ورسره وو، دی به شراب څښل، غلاوې به یې کولې، چور به یې کوه، پیسې 19.5 میلیارده ډالر غلا شوي وو. دا علني دي چې څونه دی وړي دي پټ په بکسو کې، هغه به څونه یي. ای ولسه مهرباني چا مایک خلاص دی. شاهین صاحب دا خو عادي خبرې وې. دوی د ټول هېواد کباله ورته سپارلې وه، د ټول هېواد خزانې ورته سپارلې وې، د هغو په خدمت کې ورته وړاندې کړې وې. په ډېرو ځایونو کې شاهین صاحب دا رقم پټ تړونونه دوی لرل چې هغه نه نظام هم نه و خبر، خلک نه و تر خبر، خزانې به دوی په واک کې ورکړې وې، امنیت به دوی ورته نیو. همدغه امیرالله صالح او ضیا مسعود په شمال کې، په بدخشان کې، مننه لږ وراشي ورونه ته نیاز دی صاحب، ډېره مننه قربان دې سمه. زازا صاحب محترمه، تا خو دا ولیدل ته په خپله باندې په انګلیسي باندې هم داسې ښه وارد یې، یو څه ناڅه خبرو کې به انګلیسي دې هم واورېدلی، که په دې باندې خپل نظر ورکړې د افغانستان ته دا خلک چې راغلي څه رقم ډیموکراسي وه، فقط وژنه او د دې موږ تاسو تالیڅټ یې ورسره ناست وو، دوی شراب څښل او هغو وژل کول. د دې ولس دفاع چا کړې وه؟ بیا سلامونه مې ورسیږي ټولو ته. شاهین صاحب دا رښتیا خبره ده چې دغه خلک چې لاړو صرف وژنې دپاره لاړو. دغو خلکو ته دا شی دی لکه یو دوکان کې چې یو مزدور کار کوي، هغه وظیفه ده جارو، هغه په کار ده چې هغه جارو وکړي، هغه قابونه ومینځي. د دوی دا وظیفه وه چې په کار دوی ته امر شوی و چې دغه شی کار به کوي، که سر وغړوي هغه به یا بندي کېږي یا دا خلک همدغه وظیفې وي چې لاړ هلته خلک یې وژل. و دغه کې چې دی ټولو نه غټ جنایتکاران هغه وو چې هغوی هلته خبر وو، په هر څه خبر وو، ورته یې کوردینات ورکول، دوی ته به ځایونه په نښه ورته ښیل، خلک به ورته ښیل او هغوی به بمونه په غورځول. ځکه دغه خلک د موږ تاسو خلکو سره اشنایي نه لرله، هغوی نه وو خبر چې دغه څوک دي، کوم ځای کې دي، څه شي کار کوي، څه روزګار کوي. دغو خلکو به په دغو خلکو نه ډالر خستل
دغه به چې ورته هر کوردینات وښیلو چې هلته به کوم بمونه وغورځول هغوی به خپل مفادات پکې وو هغوی نه به خپلې پیسې اخیستې نو دغه خلک دا واقعیت دی دا دوی خپله اوس دغه د اقرار کوي چې موږ ته هلته د فقط د وژنې دپاره لاړو دا دوی خپله وایي د امریکا خپله همدغه بایدن دوه درې پیرې وي چې موږ هلته د افغانستان جوړولې ته یا د ښځو حقوق ته نه ولاړ ایمو هدف و هدف یې چې شی ووژل و همغه یې وکړل دوی راووتل نو دغه شی ما ډېرې ویډیوې د دوی لیدلي هغه لیدلي دي چې دلته راغلل هغوی هغه وحشت یې سترګو کې چې و بیرته دلته راغلل یا لیونیان شول یا پوډریان شول یا ځایونه یې مړه کړل بیخي هغه ځانونه یې دواوې وخوړلې چې بیخي ځانونه د بای نه ویسي نو دغه شی یو حالت ته لاړو مننه الله دې وساته قربان دې شم ځای صاحب واقعا هم چې هغه دوی ته نه ورغلی چې د موږ په زخمو باندې پټۍ ولګوي یا د موږ په زخمو باندې مثلا د مرهم ووهي معلومداره خبره چې هغه قتل ته راغلي و او د موږ د تالیڅټي بدماشان او د غله د فقط شراب وڅښه فحشا وکړه زنا وکړه بد کار وکړه لواطت وکړه ایشیجي و دوستم وګوره دا رقم کارونه وو او د ملت هم داسې حالت کې و بیچارهګان مجبور مغه دوه حالات وکړي دغه طالبان وروڼه راغلل بالاخره دغه جنجال د وطن نه خلاص کو او وطن آزاد کو او د دوی ولس په کومک دغه ویډیو زه اچوم وروڼه په دوی ویډیو کې دا تیاری نه دي د لونا او رګان سکاټ هغه غټ سلاوي دي چې یو وخت مثلا د پنجشیر ولایت ولر شوی وي دا وګورئ دا غټ راکټونه وګورئ دا وګوره ګوره ورته دا یې څه کولې دا راکټونه دي توبه ته وګوره دا راکټونه وګوره په دوی باندې به موږ تاسو انشاءالله تعالی ډېر کارونه وکړو ډېر کارونه ودرې دا د پټي سر ده وګورئ ملت ته وګوره د تا سرمایه څنګه چور وه تا دارایی څنګه چور وه د چا په لاس کې وي ته ای ملت ته هی ولسه وګوره خپله سرمایه دې وګوره دغه سوال ده ورکه دښتې پیدا کړي دښتې د ویډیو بیسته کوم دښتې پیدا کړي مبارز صاحب د ما وخت کم پاته ده 2 دقیقې مې پاتې دي مهرباني وکړئ خپل نظر هم ورکړئ مننه شاهین صاحب الله مو خوشحاله لره ډېره مننه قربان مو شمه په زړه پورې خپرونه وه بالخصوص دغه ویډیوګانو دا وښودله چې دغه خلکو د افغان مسلمان ولس سره څه وکړل څه یې کړي وو موخه او هدف یې څه وو ټولو نړیوالو ته او بالخصوص افغانانو ته څرګنده شوله چې دغه خلک چې 20 کاله د صلیبي ښکېلاک او د B-52 الوتکو په مټ راغلي وو د یوازې د افغانانو په وینو سوداګري کوله چې لویه بېلګه یې دغه امریکایي وحشي پیلوټ و چې موږ ته به داسې قومنده راکړل کېدله چې یوازې انسانان وینې وژنئ که هغه د خپل کوروالا سره ناست دی که خپل ماشوم سره ناست دی باید ووژل شي نو دغه د صلیبي ښکېلاک د بشر په نوم باندې چې نارې سورې وهي او د ډیموکراسۍ چغې وهي هغه وحشیان صلیبیان چې نن د بشریت ضد کړنې ترسره کړي دي انشاءالله تعالی چې لرې نه ده چې دغه د افغانانو 13 کلنه بدبختۍ به د دوی خواته هم وروغځېږي او لرې نه ده چې امریکا او سره د ملاتړی به الله تعالی په خپل عذاب اخته کړي ان شاء الله تعالی دا امید مو د الله جل جلاله څخه لکه څنګه چې په 20 کلونو کې صلیبي ښکېلاک د تشلاسو افغانانو په لاس مات کړ همداسې به ان شاء الله تعالی د دوی په هیوادونو کې انقلاب راپورته کیږي لکه څنګه چې صالح جاسوس 20 کاله عیش او عشرت کوي نن ژاړي همداسې به امریکایان او صلیبیان هم یو ورځ وګورو که ژوند دوی به هم په ژړا او په واویلا وګورو ان شاء الله تعالی ورځ لرې نه ده مننه الله مو خوشحاله لره